محمد صلی الله علیه وسلم رجل العدل والانصاف. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عدل والا دا د انصاف والا دنیا ته عدل راولې دی دنیا ته انصاف راولې دی. نن منګه نورو ته عادلان وایو چې دا فلانکې نظام د عدل والا دی دا فلانې مؤسسه د عدل والا ده دغه فلانې هغه که تطبیق شي دې سره به عدل راشي. نه، اسلام کې عدل دی د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو کې عدل دی. ته وګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عدل ته یو قریشي زنانه ده غلا یې کړې ده قانون دا دی چې د دې نه به لاس کټ کېږي په دغې مړوند کې. دا قریش ټول فکرمند شولو چې دا زمونږ دپاره غټ هار او شرم دی چې زمونږ د ښځې نه او زمونږ د یو زنانه نه په غلا کې لاس کټ کېږي. خلک به راته ټول عمر پیغور کوي. راځئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورځو چې څوک ورته سفارش وکړي چې دا زنانه پرېږدي او بله سزا دې ورله ورکړي. څوک به دا کار وکړي؟ دا د نبي صلی الله علیه وسلم محبوب دی اسامه بن زید رضی الله عنه. دته به دا خبره وکړو دا به د الله پیغمبر پسې لاړ شي. اسامه بن زید پوه نه شي په ځان باندې لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله پیغمبره د دې زنانه سره لږ شانته گزاره پکار ده او دغه حکم او دغه حد ورباندې تطبیقول پکار نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي اتشفع فی حد من حدود الله. آیا ته سفارش کې د الله رب العالمین د حدودو د دفع دپاره یا اسامه؟ او ثم قام فاختطب ثم قال وی نبی علیہ السلام پاسید او خطبه ویله انما اهلك من قبلكم وی هلاک شول هغه څوک چې ستاسو نه مخکې وو. دې خبرې چې انهم کانوا اذا سرق فيهم الشریف ترکوه کله چې به پکې یو عزتمن سړي غلا وکړله پرې به خود و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد کله چې به کمزوري پکې غلا وکړله په هغې باندې به حد قایم کو. وايم الله او زما دې په الله باندې قسم لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وایي که چېرته فاطمه لور د محمد صلی الله علیه وسلم غلا وکړي لاس به ورته کټ کم لاس به د هغې نه کټ کم. که زما لور فاطمه چې ډېر لوړ مقام لري او ډېر لوړ شرافت لري وایي که دا غلا وکړي زه به د هغه لاس کټ کوم. دین اسلام دا د عدل دین دی دا د انصاف دین دی. په دې کې که والي دی هغې ته عدل ویلی دی که په دې کې که رئیس دی هغې ته عدل ویلی دی که دې کې امیر دی هغې ته عدل ویلی دی. ان الله یأمر بالعدل. الله عز وجل امر کوي په عدل باندې چې عدل به کېږي انصاف به کېږي او په ټوله دنیا باندې به دا نافظ کېږي. حدیث کې راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من امیر عشرة وی نشته دی یو امیر د لسو کسانو الا یؤتى به یوم القیامه وی د قیامت په ورځ باندې به راوستلی شي مغلولا لا یفکه الا العدل. وی دا به لاسونه به دي تړلې شوي اتکړۍ به ورته ورچولې شوي او نه به یې خلاصوي دې لره مګر عدل او یوبقه الجور یا به جور او ظلم هلاکوي. ته وګوره نبي علیه السلام عمراو ته مشرانو ته ویلي دي عدل به کوئ انصاف به کوئ. که لسو کسانو باندې مشر شولې عدل به کوې انصاف به کوې. داسې عدل چې نبي صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړی دی دا عدل هېڅوک نشي ښودلی. دا نن د دنیا خبرې دي چې دین اسلام کې عدل نشته دی او انصاف نشته دی. والله العظیم که امریکایي اسلام او غربي اسلام او اروپایي اسلام ته ګوري هغې کې عدل نشته دی هغې کې تشدد دی هغې کې سختي ده او دنیا ته داسې یو بلوا معرفي کړې ده. که ته مکي او مدني اسلام وګوري محمدي اسلام وګوري او د وحي اسمان وګوري دا به سراسر د عدل او د انصاف نه ډک وګوري. او اهل د دې د اسلام چې نن د دنیا مشري وکړي او 1000 کاله بعد یې وکړي او 2000 کاله بعد وکي. دا اسلام الله عز وجل دې دپاره رالیږلی دی چې دا به د دنیا قیادت کوي دا به د دنیا مشري کوي. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره الله عز وجل رالیږلی دی چې د ده احادیث به په ټوله دنیا باندې نافظ وي او هغې باندې به فیصلې کېدلی شي او په هغې باندې به حکم وي او د هغې به قضاوت وي او د هغې به تنفیذ وي. دا دې دپاره الله عز وجل نه دی رالیږلی چې د دې دغه سنتو او دغه حکمونه محدود شي په مسجد پورې محدود شي په مصلا پورې او محدود شي په یو چاند نفرو پسې. دا نړیوال دین دی دا د قضاوت دین دی او دا د حکومتونو دین دی او دا د معاملاتو دین دی دا د عباداتو دین دی دا د هر نگاه نه که په مستوا د دین وي که په مستوا د دنیا باندې وي بالکل برابر دین دی. په دې کې هېڅوک هېڅکله نقصان نشي راایستلی. که چا راایستلی دی په خوله کې هغه بېرته واپس کړی شوی دی.